یو څوک تا ته په شریعت کې ملامت شو، تاسو ته د خپل پښتوني اصطلاح باندې ملامت شو، عذر یې درته پیش کړي، عذر یې قبول کړه. عاجزي که ته وایې چې ما په ځان کې راویستلې ده، د عاجزي درېیم مطلب دا دی، مطلبي ټکی چې د یو چا مسلمان عذر به قبلوې، مسلمان عذر درته وکړي قبلوې بیا. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طبیعت او مزاج و. رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا ته روان دی، پیغمبر علیه السلام غزا ته ولاړی، صحابه شهیدان سول او جنگ جوړ سو، جګړه جوړ سو، کفار مات سو، کفار مردار سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل غزا ته تللی دی. کله چې د غزا څخه راغی هغه منافقین ورته راغله، عذرونه یې ورته پیش کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم عذرونه قبول کړل. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مزاج دی، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تواضع او عاجزی ده چې پیغمبر علیه السلام د یو چا عذر قبول کړی دی. نو د پښتنو په اصطلاح، د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت په اصطلاح باندې د یو چا عذر قبلول دام د عاجزی یو مرتبه ده. که غواړي چې زه عاجز یم، چې یو چا ته دې خبره وکړل بیا خپل پر خبره ډېر ټینګ مه درېږه، که یو چا عذر درته وکړي بس هغه عذر یې قبلوه، د یو چا د عذر موافق ورسره ځه. علامه ابن جوزي فرمایي که داسې هم په پوس وي لکه دی چې تا ته څنګه عذر وایي هغسې هم نه ده، خدای اوس په دې خبره درته پښیمانه دی، عذر پیشي عذر بې قبلوي.